د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه الترمذي وابو داود والنسائي. یعنی هر کوچنی چې پیدا سي هغه په خپل عقیقه پورې ګرو یا محبوس دی چې د ده له طرفه څخه به د زیږېدلو په اومه ورځ حلالیږي او په دغه ورځ به نوم پر ایښول کیږي او په دغه ورځ به یې سر خرول کیږي. نو د کوچني د سر ویښتان باید د زیږېدلو په اومه ورځ ور وخرول سي او بیا یې سر په زعفرانو سره ور غوړ کړل سي یا ولړل سي. دا هغه سنت طریقه ده چې نن ورځ پرېښول سوې ده. د بریده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي: موږ د جاهلیت په وختو کې داسې وو، که به زموږ څخه د یو چا زوی پیدا سو پسه به یې حلال کړئ او د هغه پسه په وینو به یې د دغه کوچني سر ور ولړئ. کله چې الله جل جلاله اسلام راوستی نو پسه به مو حلال کړئ او د کوچني سر به مو ور وخراوه او په زعفرانو به مو ور ولړئ. په دغه کار کې چې د کوچني سر تر خرولو وروسته په زعفرانو سره ور ولړي طبي ګټې هم سته. په شریعت کې دا هم راغلی دي چې د دغه کوچني د سر د خرول سوو وریښتانو د وزن سره یا تاله سره برابر دي سره یا سپین زر خیرات کړل سي. که د خرول سوو وریښتانو تلل مشکل وه، دا نه ده لازمه چې دغه وریښتان دې خامخا وتلل سي، فقط په تخمین او تقدیر سره دي د هغو نه سرو یا سپینو زرو قیمت د خیر په کارو کې خیرات کړل سي. د ویل سوي حدیث شریف مطابق په همدغه اومه ورځ دې پر کوچني نوم هم کښېښول سي او دا د کوچني حق دی چې ښه ښایسته او اسلامي نوم پر کښېښول سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان احب اسمائکم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. یعنی ستاسې په نومو کې و الله جل جلاله ته هغه خوښ نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. همدارنګه پر خپلو اولادو د محمد نوم ایښول ښه کار دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنیتي. رواه البخاري. یعنی زما په نامه سره نوم ایږدئ او زما په اسم کنیه سره چې ابوالقاسم دی اسم کنیه مه ایږدئ. همدارنګه پر خپلو اولادو د انبیاو او صالحو خلقو نومونه ایښولای سئ. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: انهم كانوا يسمون بانبیائهم والصالحین قبلهم. یعنی پخوانیو خلقو د خپلو انبیاو او هغو صالحو خلقو چې تر دوی د مخه تیر سوي وه په نومو سره نومونه ایښول. دغه کار یوازې دا نه چې روا دی بلکې ښه کار هم دی. او د نجونو دپاره د انبیا علیهم السلام د لوڼو او زوجاتو نومونه او د نورو صحابیاتو او صالحو ښځو نومونه ښه نومونه دي. نه د نن ورځې په شان چې ځینې کسان پر خپلو اولادو د هندي یا اروپایي او امریکایي فلمو د رقاصو نومونه ایږدي یا نور داسې نومونه چې نه معنا لري نه خوند. مور باید و خپل کوچني ته خپل تی ورکړي. په دغه کار کې پر طبي ګټو سربیره دغه فایده هم سته چې د مور او اولاد په منځ کې محبت زیاتیږي. دغه نن ورځ چې ډېر اولادونه د خپلو مندو سره محبت نه لري یا د خپلو مندو احترام او مراعت نه لري، د دغه کار دپاره ډېر علتونه سته، خو یو مهم علت یې دا هم کېدلی سي چې مندې خپل اولادونه په پوډري شیدو لویوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هغه ګناهونه چې د هغو څخه ځان ساتل حتمي او ضروري دي، خو نن ورځ ځینې کسان په هغو کې بې پروایي کوي. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ښځې په باره کې چې د خپل میړه څخه بې له شرعي سببه طلاق غواړي فرمایي: کومه ښځه چې د خپل میړه څخه بې له شرعي سببه طلاق وغواړي، پر هغې ښځې د جنت بوی حرام دی. او تاسې ته معلومه ده که د یو چا او د جنت په منځ کې د 500 کلو د لارې پر اندازه لرېوالی وي، بیا یې هم بوی پر موښلي، خو پر دغه ښځه به د جنت بوی هم ونه موښلي. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد کوي. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې پردی یا نامحرمې ښځې سره په لاس روغبړ کوي فرمایي: که ستاسې څخه د یوه په سر کې د اوسپنې میخ ټک وهل سي، دا د ده دپاره تر دې ښه ده چې داسې ښځې ته لاس وروړي چې ده ته نه وي روا. رواه طبراني. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ښځې په باره کې چې د کوره څخه د راوتلو په وخت کې عطر او خوشبويي استعمال کړي او بیا د پردیو خلقو پر شاوخوا تیریږي فرمایي: کومه ښځه چې عطر استعمال کړي او بیا د خلقو سره د دې دپاره تیره سي چې د دې بوی پر وموښلي، دغه ښځه زنا کوونکې ده. رواه احمد. تاسې پوه سواست؟ کومه ښځه چې د دې دپاره عطر استعمالوي چې د لارې پر تیریدونکو، پر دکاندارانو، د موسسې او دفتر پر کارکوونکو مې ښه بوی وموښلي، دغه ښځه داسې ده لکه زنا چې یې وکړه. څلورم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سود او ربا خوړلو په باره کې یا د هغه چا په باره کې چې په سود سره معامله کوي فرمایي: درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة. رواه احمد. یعنی که څوک د ربا د مال څخه یو درهم، یوه افغانۍ وخوري او دی په دې سره خبر وي چې دا د ربا مال دی، دغه کار یې تر 46 واره زنا کولو اشد او ډېر بد دی. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له خپله ربه څخه د هغه چا په باره کې چې د مزدور یا نوکره څخه کار واخلي او مزدوري یې ور نه کړي روایت کوي چې الله جل جلاله فرمایي. ورونو، دغسې حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله جل جلاله څخه روایتوي، د احادیثو په اصطلاح کې حدیث قدسي ویل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: قال الله 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. یعنی درې ډلې دي چې د قیامت په ورځ زه د دوی سره دعوه کوونکی یم. الله جل جلاله فرمایي: زه دعوه ورسره کوم. د هغو درو څخه یو هغه څوک ذکر کوي چې یو څوک بل انسان نوکر کړي او د هغه څخه کار واخلي او بیا یې مزدوري نه ورکوي یا ور نه کړي. او نن ورځ دا څونه ډېره پیښیږي چې ظالمان د مظلومانو حقونه خوري او ورته وایي: ورځه لاس دې آزاد. آیا دغه کسان د الله جل جلاله څخه نه بیریږي؟ او که یې د قیامت هغه ورځ هیره کړې ده چې الله جل جلاله هغه د ده د نوکر پر ځای دعوه ورسره کوي. شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې خپل وریښتان په تور رنګ سره توروي فرمایي: په آخره زمانه کې به داسې کسان وي چې وریښتان به په داسې تور رنګ سره رنګوي لکه د کوترې غاړه. دغه کسان به د جنت بوی نه کړي.
د جنت بوی به یې سږمو ته ونه رسیږي. رواه ابو داود. اووم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې د خلقو خبرو ته د هغو په پټه غوږ نیسي فرمایي: که څوک د یو قوم و خبرو ته پر داسې ډول غوږ ونیسي چې هغه قوم دغه د ده په غوږ نیولو نه وي راضي، د قیامت په ورځ به د دغه غوږ نیونکي په غوږ کې ویلې سوي سرپ ورتوی کړل سي. رواه طبراني. ای هغو کسانو چې د فساد او فتنې جوړولو دپاره د بل و خبرو ته غوږ نیسئ، دغه کار به څه ګټه در ورسوي بې له دې څخه چې په دنیا کې به د دغه خپل شیطاني او بد عمل په سبب مختوره یاست. د نورو داسې انسانانو په منځ کې چې هغه به ستاسې خپلوان او قریبان هم وي شر او دښمني پیدا کړئ، او په آخرت کې به مو غوږونه د اوره یا د ویلې سوو سرپو ډکیږي. بدبختانه دغه د غوږ نیولو عادت که څه هم په نارینه کې سته، خو په ښځو کې ډېر دی. ځینې خپل ورور او ورېندارې ته غوږ نیسي او د هغو خبرې بیا د څه زیاتوبه سره او د شیطانت پر قسم خپل مور او پلار ته رسوي. ځینې خپل زوی او مژور ته غوږ نیسي، خو ځینې بیا خپلې خواشې او خسر ته غوږ نیسي، او داسې نور چې دغه ټول غوږ نیول د شر او شرارت دپاره دي. یوازې دا نه چې دغه غوږ نیول په دنیا او آخرت کې ګټه نه لري، بلکې په آخرت کې د سخت عذاب سبب هم ګرځي. اتم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې حرام خوري فرمایي: کل لحم نبت من سحت فالنار اولی به. رواه الطبراني. یعنی هرې غوښې چې په حرامو سره راشنې سي، هر جسم چې په حرام خوړلو سره وده او پرورشت کوي، د هغو غوښو یا د هغه جسم دپاره اور ډېر ښه دی، د هغه سزا به اور وي. وروره او خورې، د مخه تر دې چې ګناه وکړې دغه څو شیه در په یاد کړه. دا در په یاد کړه چې دغه جسد کم چې دغه اوس ته ګناه پکوي الله جل جلاله در کړی دی، او دغه الله جل جلاله چې په هره لحظه کې هر عضو یا هر اندام وغواړي در څخه اخیستلی سي. دا در په یاد کړه چې ته عمل نامه لرې او په هغه عمل نامه کې ستا هر عمل لیکل کیږي. دا در په یاد کړه چې د ګناه په کولو سره لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د بنده رزق لږیږي. دا در په یاد کړه چې هر حرام لذت زائلیدونکی دی، خو ګناه او شرم یې پاته کیږي. دا در په یاد کړه چې یوه ګناه بله ګناه راکشوي تر څو چې دونه ګناهونه پر چا یو ځای سي چې هلاک یې کړي. دا در په یاد کړه چې مرګ د هر لذت پرې کوونکی دی او د هرې شروع آخر دی. د روح د وتلو هغه وخت در په یاد که چې د نور بدن څخه دې راټول سي او غاړې ته دې ورسیږي. قبر او د قبر تاریکۍ در په یاد کړه. دا در په یاد کړه چې په قبر کې هیڅ مجلسي نه لرې بې له خپله هغه عمله چې د دنیا په ژوند کې دې کړی دی. هغه وخت در په یاد کړه چې د ښخېدلو دې څو ورځې تېرې سوي وي، کفن دې شړېدلی وي او بوی دې تغییر کړی وي او چینجان دې په بدن کې ګرځي. په هغه وخت کې به دغه ګناه تا لره څه ګټه او څه فایده در ورسوي. دا در په یاد کړه چې په قبر کې به ډېر بد شکله انسان درته راسي او درته وبه وایي هغه شیان را سره دي چې ستا نه دي خوښ. دا هغه ورځ ده چې ستا سره یې وعده کېدل، ته به ورته وایې ته څوک یې؟ مخ خو دې د هغه چا مخ دی چې بې له شره بل څه نه راوړي. هغه به درته ووایي زه ستا عمل یم. د حساب ورځ او د هغې ورځې سختۍ در په یاد کړه. هغه وخت در په یاد کړه چې خپل عمل و الله جل جلاله ته ور وړاندې کړې او ټول عملونه دې لڅ او ښکاره وي. هغه وخت در په یاد کړه چې د حساب په ورځ د خلقو په منځ کې ستا په نامه در نارې کړل سي
چې ای فلانیه د حساب دپاره را دمخه سه. ته په داسې حال کې ور دمخه سې چې عملنامه دې په چپه لاس کې وي، پښې او ټول بدن دې ریږدي، بیره او شرم در باندې غالبه وي، او بیا یو ناره کوونکی نارې کړي فلانی د فلاني زوی داسې بدبخته سو چې هیڅکله به خوشحالي ونه ویني. تر دې وروسته نور هم ډېر عذابونه او تکلیفونه سته، خو زه به د هغو تر بیانولو د دې دپاره تېر سم چې ونه بیریږې او سکته ونه کړې. نو وروره، تر ګناه کولو د مخه دغه څو شیه در په یاد کړه او بیا نو وګوره چې د دغې ګناه که غلا وي که شراب، که ظلم وي که زنا، دغه څو دقیقې خوند یې په دغه شرم او پیغور، په دغه بدبختیو او عذابو ارزي. او که ستا دشمن شیطان دغه عمل د دې دپاره ښه او خوندور درته ښکاره کوي چې په دوژخ کې دې د ځان ملګری وګرځوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د عمره کولو طریقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هر هغه څوک چې غواړي چې عمره وکړي هغه دې دغه بحث ښه په یاد کې وساتي. اول، د بغل وریښتان تر نامه لاندې وریښتان وخروه او نوکان پرې کړه. دوهم، په میقات کې یا د خپل کور یا اتاق څخه غسل وکړه یا اودس په دغه نیت سره تازه کړه چې د احرام تړلو دپاره غسل کوم یا اودس تازه کوم. دریم، د لباس او کالو پر ځای داسې دوه ټوکره د بدن د پټولو دپاره استعمال که چې ګنډل سوي نه وي. په یوه سره به لونګ ووهې او په بل سره به اوږې او نور بدن پټ کړې چې و دغه ته احرام ویل کېږي. اوس نو که مکروهه یا ممنوعه وخت نه و، هغه چې لمونځ نه دی پکښې روا. ممنوعه وختونه درې دي: د لمر راختلو وخت، د لمر لوېدلو وخت، او دریم هغه وخت دی چې لمر پر سر ودرېږي. نو که دغه ممنوعه وخت نه و، سر پټ کړه او 2 رکعاته نفل لمونځ د احرام په نیت سره ادا که. خو ښځه د کالو یا لباس و بدلولو یا کښلو ته ضرورت نه لري، فقط په هغه خپلو کالو کې د تلبیې په ویلو سره د عمرې نیت کوي او محرمه ګرځي. څلرم، د لمانځه تر ادا کولو وروسته سر لڅ کړه او 3 واره تلبیه په ناسته سره ووایه چې هغه داسې ده: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. د تلبیې تر ویلو وروسته درود شریف ووایه او بیا دعا وکړه. اوس نو له دغه وخته څخه ته محرم سوې او ټول هغه کارونه چې د احرام په وخت کې منع دي باید ونه کړې. پنځم، د احرام په وخت کې باید داسې بوټ په پښه نه سي چې د پښې د مخ هډوکی پټ کړي. نو ښه خبره دا ده چې هغه 2 پټۍ والا چپل یا نور داسې څپلۍ په پښه کړې چې د پښې مخ نه پټوي. شپږم، د احرام په وخت کې به دې دواړې اوږې تر هغو پټې وي چې په طواف شروع کوي. کله چې حرم شریف ته ورسېدې، اول راسته پښه دننه کښېږده او د مسجد د داخلېدلو دعا ووایه. کله چې د سترګې پر بیت الله شریف ولګېدې، 3 واره تکبیر الله اکبر ووایه. او د تکبیر د ویلو سر دا دی چې الله جل جلاله تر کعبې لوی او عظیم دی. او 3 واره تهلیل لا اله الا الله ووایه چې دا هم د دې دپاره ویل کېږي چې کم جاهل دا فکر ونه کړي چې دغه عبادت د کعبې شریفې دپاره دی. بیا نو بیت الله شریف ته ګوره او دعا کوه. په دغه دعا کې لاس نه پورته کېږي. اووم، د تکبیر، تلبیې او درود شریف په ویلو تر کعبې شریفې پورې ورسه. د مخه تر هغه چې پر هغه خط ودرېږې چې پر حجر اسود مخامخ دی، 1.5 متر د رکن یماني و طرف ته مخ پر کعبه شریفه پر داسې ځای ودرېږه
چې ټول حجر اسود دې راسته طرف ته وي، په دغه وخت کې ستا څخه 6 کاره غوښتل کیږي چې ویې کړې. خو د دغو 6 کارو څخه به 3 کاره د مخه تر هغه کوي چې د حجر اسود پر برابري پر تور خط و حجر اسود ته مخامخ درېږي، چې هغه 3 کاره دا دي: اول د تلبیې ویل به پرېږدې، دوهم اضطباع به وکړې، یعنی د احرام د پټو راسته طرف تر راسته بغل لاندې که او هغه نور پر چپه اوږه واچوه، چې په دغه ډول سره ستا راسته اوږه ښکاره سي. خو دغه کار فقط د طواف تر آخره کیږي. کله چې طواف پای ته ورسېدی بیرته به دغه لڅه اوږه پټه کې. دریم کار، د طواف نیت وکړه، بیا نو پر حجر اسود مخامخ ودرېږه، او 3 کاره پر هغه خط وکړه چې پر حجر اسود برابر دی. یا په بل عبارت، کله چې پر حجر اسود داسې مخامخ ودرېدلې چې مخ او سینه دې مستقیم پر حجر اسود برابر سوه، نو به دغه 3 کاره وکړې. اول بسم الله الله اکبر ولله الحمد ووایه، او دغه تکبیر ویلو سره لاسونه تر غوږو پورې د لمانځه پر قسم پورته کړه. په حج یا عمره کې چې هر ځای لاس پورته کیږي هغه د دعا پر قسم پورته کیږي، بې له دغه حجر اسود څخه چې دلته د لمانځه پر قسم پورته کیږي. همدارنګه په حج کې د اختر د 2 او 3 ورځې د اول او 2 شیطان تر ویشتلو وروسته چې تکبیر او تحلیل او درود ویل کیږي او بیا دعا کیږي، هلته لاسونه تر اوږو پورې پورته کیږي او د لاسو مخ یا ارغوي د کعبې شریفې و طرف ته نیول کیږي. دوهم، پس له هغه چې لاسونه دې کښته کړه، نو حجر اسود به په داسې ډول سره استلام کړې چې دواړه لاسونه به پر حجر اسود کښېږدي او خوله به د 2 ارغو په منځ کې کښېږدي او حجر اسود به مچ کړي. خو دغه یوه شي ته متوجه اوسئ چې ملتزم حجر اسود او رکن یمانی همیشه په عطرو یا خوشبویي للل سوي وي او د احرام په وخت کې د خوشبویي په استعمالولو جزا لازمیږي. دریم، راسته طرف ته به مخ واړوي او په طواف به شروع وکړي. په طواف کې به مخ د کعبې شریفې طرف ته نه ګرځوي، فقط د حجر اسود د استلام په وخت کې د کعبې شریفې طرف ته مخ اړول کیږي. همدارنګه په طواف کې نه د دعا پر قسم لاس پورته کیږي او نه د لمانځه پر قسم پر نامه نیول کیږي. اتم، د طواف په 3 اولو شوطو کې به رمل وکړي، یعنی ګامونه تیز تیز اخله، پښې نږدې سره ایږده او اوږې ښوروه. په پاته 4 شوطو کې رمل نسته او پر ښځو همدغه رمل اول تر آخره نسته. نهم، د طواف په 2 شوط او پاته نورو شوطو کې چې د حجر اسود برابري ته راورسېږي، بیا به مخ او سینه و حجر اسود ته مخامخ کړي. دلته د هغه اول شوط پر قسم د لاسو پورته کېدل نسته، فقط حجر اسود به مچ کې او که د هغه د ګڼې ګوڼې یا ازدحام په سبب نسوای مچولی، فقط لاسونه یا یو راسته لاس پر کښېږده او هغه لاس مچ کړه. که د هغه هم نسوای کولی، فقط حجر اسود ته مخامخ ودرېږه، د لاس په ارغو اشاره ورته وکړه او هغه خپل لاس مچ که، بیا وراسته طرف ته مخ واړوه او په طواف شروع وکړه. د حجر اسود د مچولو دپاره به چاته آزار نه ورکوي، ځکه د حجر اسود مچول سنت دي او د آزار پرېښول واجب دي. لسم، د طواف په هر شوط کې به په 2 لاسو یا په راسته لاس سره بې له مچولو د رکن یمانی مسح کول ښه او مستحب کار دی. که چا د رش او ازدحام یا ګڼې ګوڼې په سبب مسح کولی نسوای، نو دې د لاس په پورته کولو سره اشاره نه ورته کوي. په رکن یمانی کې نه مچول سته نه د لاس اشاره. 11،
د طواف اووم شوط چې دې پوره کړی دلته بیا پر حجر اسود مخامخ ودرېږه او هغه لمس یا استلام کړه چې دا دې اتم وار استلام سو او طواف دې پوره سو. پس له طوافه دواړې اوږې پټې کړه. 12 ملتزم ته ورسه او هلته په ژړا ژړا د زړه په جوش سره پوره او جامعه دعا وکړه. 13 د مقام ابراهیم سره یا د هغه په شاوخوا کې بلکې په ټول حرم شریف کې چې هر ځای درته اسانه وي 2 رکعاته د طواف واجب لمونځ ادا که. البته دغه د لمانځه ادا کول به په هغه درو ممنوعه وختو کې نه وي چې هغه د لمر راختلو لمر لوېدلو وختونه دي او دریم هغه وخت دی چې لمر پر سر ودرېږي. د لمانځه تر ادا کولو وروسته د زمزم د اوبو څښل ښه او مستحب کار دی. 14 د زمزم د اوبو تر څښلو وروسته او د مخه تر دې چې د صفا غونډۍ ته ولاړ سې یو وار بیا و حجر اسود ته ورسه او د 9 وار دپاره د هغه استلام وکړه. تکبیر او تحلیل ووایه او بیا د سعی دپاره د صفا غونډۍ ته ولاړ سه. 15 د صفا پر غونډۍ کعبې شریف ته داسې مخامخ ودرېږه که یې امکان درلودی چې کعبه شریفه ووینې هلته د سعی نیت وکه او لاسونه د دعا پر قسم د اسمان و طرف ته لوړ ونیسه. په لوړ آواز تکبیر او تحلیل ووایه. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او دعا وکه او بیا د مروه پر طرف رهیسه. مروه ته چې ورسېدلې دا یو شوط سو او هلته هم مخ پر کعبه شریفه ودرېږه تحلیل او تکبیر ووایه درود ووایه او دعا وکړه بیرته د صفا پر طرف را رهیسه. 14 د صفا او مروه ترمنځ په هر شوط کې د هغه 2 زرغونو ستنو په منځ کې تیز ځغله خو دغه ځغسته پر ښځو نسته. د صفا او مروه سعیه یا د هغو په منځ کې تګ کول هم 2 شوطه دي چې د صفا څخه شروع کیږي او پر مروه ختمیږي. اوس چې دغه ټول کارونه سر ته ورسول عمره دې هم پای ته ورسېدل نو به د سر په خرولو سره یا د ټولو وریښتانو په کوچني کولو سره ځان د احرام څخه خلاص کړې او بیا به خپل کالي واغوندې. ښځه به هم د احرام څخه د خلاصېدلو دپاره د سر د ټولو وریښتانو څخه د ګوتې د یوه بند پر اندازه وریښتان غچي کړي. خو دا دې هم درته معلومه وي چې د سر د خرولو یا غچي کولو ځای د ټول حرم مځکه ده. که څوک تر حرم د باندې سر وخريي یا یې غچي کړي پر هغه چا پسه لازمیږي. د عمرې کولو په وخت کې ما عاجزه د دعا څخه مه هېروئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. د أعرابي ښځې نصيحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد. یوې صحرایي عربي ښځې خپلې لور ته د هغې د واده په شپه نصیحت کاوه او ورته ویې ویل زما ګرانې لورې که نصیحت د ادب په سبب یا د ناز او محبت په سبب پرېښول کېدلی ما به تا ته نصیحت نه وای کړی مګر نصیحت د غافل انسان خبرول دي او د عاقل انسان سره کومک دی. که یوې ښځې و واده او میړه ته ضرورت نه درلودلی نو د دې مور او پلار به واده نه کولی. که بیا د لور له طرفه د مور او پلار د محبت او ضرورت په سبب واده پرېښول کېدلی نو ته به د واده کولو څخه تر هر چا مستغني وای. مګر خبره داسې نه ده بلکې واده کول د ژوند ضرورت دی. ګرانې لورې ته د هغه کوره څخه جلا کېږې چې په هغې کې پیدا سوې یې
او هغه ځالګۍ پرېږدې چې په هغه کې لویه سوې یې او داسې کور ته ورځې چې معلوم هم نه دی او د داسې ملګري سره ژوند کوې چې د مخنۍ الفت او پیژندنه نه ورسره لرې نو زما څخه دغه 10 خویونه زده کړه چې دا به ستا د نوي ژوند دپاره نیکبختي او کامیابي وي. اول، د خپل خاوند سره په پوره قناعت ژوند او ملګرتیا کوه. دوهم، د خپل خاوند سره په اطاعت، فرمان برداری او خبره اوریدلو ژوند کوه. دریم، د خپل خاوند د لیدلو او بویولو د ځایو ډیره خاصه پالنه کوه. څلورم، پام کوه چې د ده سترګې پر تا په بد او خیرن حال کې ونه لګیږي. پنځم، د ده د ډوډۍ خوړلو وخت وپیژنه ځکه د لوږې حرارت اور بلونکی دی. شپږم، د ده د خوب په وخت کې آرامه اوسه ځکه د خوب خرابوالی قهر راوستونکی دی. اووم، که د خاوند فکري او غمجن و باید د ده په حضور خوښي او خوشحالي ښکاره نه کړې ځکه دغه کار د ده په حق کې کوتاهي ده. اتم، که د خاوند خوښ او خوشحاله و باید د ده په حضور کې غم او پریشانی ښکاره نه کړې ځکه دغه کار د ده د فکر خرابونکی دی. نهم، تر هر چا د ده عزت ډیر کوه نو ته به هم تر هر چا پر ده ګرانه یې. لسم، پوه سه چې د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ و ژوند ته تر هغو نسې رسېدلی تر څو د خپل خاوند رضا او غوښتنه که ستا خوښه وي که ناخوښه تر خپلې رضا او غوښتنې د مخه نه کړې. او الله جل جلاله دې په دغه واده او نوي کور جوړولو کې خیر درته پیښ کړي. ورونو او خوندو، څرنګه چې د دغې پوهې او هوښیارې مور نصیحت و خپلې لور ته په مختصرو الفاظو او کوچنیو جملو سره و نو زه فکر نه کوم چې زموږ په ټولنه کې دې هر څوک دونه پند او عبرت په حاصل کړي چې په دغه مختصر نصیحت او کوچنیو الفاظو سره دې خپل کورنی ژوند کامیابه او خوشحاله کړي. ځکه نن ورځ زموږ د ټولنې ډېر کسان و داسې حال ته رسېدلي دي چې په نیمه خبره سر نه خلاصوي. نو زه مجبوره یم چې د اعرابي ښځې د نصیحت پر هره جمله یو څه زیاتوب د دې دپاره وکم چې زموږ د ټولنې هغه خویونه ښکاره او روښانه سي چې وځینو کورنیو ته یې بدبختۍ او پریشانۍ راوړي دي. د دې په عوض او بدل کې چې د کور میرمن په خپل عمل او خپلو اخلاقو سره د خپل خاوند زړه لاسته راوړي او خپل کورنی ژوند خوږ او شیرین کړي دا و هغه کوډګر او ساحر ته ورځغلي چې هغه یې د دین د شرف او د مال غل دی. راسئ چې دغه نصیحت یو ځل بیا په پوره دقت د کوچنیو تبصرو سره واورو. اول، مور ولور ته وویل د خپل خاوند سره په پوره قناعت ژوند او ملګرتیا کوه. یعنی څونه چې د خاوند مالی قدرت وي، څونه چې د هغه ګټه او تنخوا وي، څونه شی چې هغه کور ته راوړي یا راوړلی یې سي په هغه سره قانعه اوسه او د ده تر قدرت لوړ یا زیات شی مه ځینې غواړه. داسې مه کېږه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې په بېځایه مصرفو او بېځایه سیالیو یې د میړه دنیا او آخرت دواړه ورخراب کړي دي او پر هغه سربیره یې خپل کورنی ژوند هم ورسره تریخ کړی دی. نن ورځ داسې کسان شته چې د میاشتې تنخوا یې یوه معمولي او د یوه نوکر تنخوا وي، خو دغه کسان د خپلې ښځې په غوښتنه د کور په جوړولو او لباسو کې، په ودو او شادیو کې، په زر او زیور کې، په تګ او راتګ یا مناسباتو کې د هغه چا سره سیالي کوي چې په یوه ورځ کې د ده د میاشتې تر تنخوا 2 او 3 ځله زیاته ګټه لري. دوهم، مور ولور ته وویل د خپل خاوند سره په اطاعت، فرمانبرداري او خبره اوریدلو سره ژوند کوه. یعنی په کورني ژوند
او دنیوي کارو کې د خپل خاوند د خوښۍ مراعت کوه. څه چې دې د خاوند خوښه وي هغه کوه. هر څه چې درته وایي هغه اوره او بې له دلیل ویلو هغه قبلوه. کوښښ کوه چې ټول کارونه دې د خاوند د خوښې او نظریې سره برابر او موافق وي. البته دغه ټوله په هغو کارو کې چې الهي نافرماني نه وي پکښې. تاسې ټولو ته معلومه ده چې د میړه او ماینې اختلاف داسې اختلاف نه دی چې پر باغ یا پټي سره دعوه وي چې قاضیانو او عریضو ته یې ضرورت پیدا سي. یا دې یې د مړي بدل او پخوانۍ دښمنۍ سره پاته وي چې د انتقام اخیستلو په موقع پسې ګرځي. یا د دوی په منځ کې د دوو مملکتو جنگ دی چې توپ او تیارې ته یې ضرورت پیدا سي. بلکې د دوی اختلاف فقط په کوچنیو کورنیو چارو کې پیښیږي. نو که په دغه کوچنیو مسایلو کې ښځه اول د خپل ژوند د خوږوالي دپاره دا د ځان عادت وګرځوي چې تر خپل نظر تېره سي، او دوهم د خپل خاوند د رضایت دپاره هغه خپله خبره پرېږدي، دغې ښځې هم دنیا هم آخرت وګټل. په دنیا کې ژوند آرام بې جنجاله او خوږ سو، او آخرت یې د میړه په رضایت سره لاسته راوړی. نو هر هغه ښځه چې د خپل خاوند سره کامیابه او خوشحاله ژوند غواړي، پر دې دا لازمه ده چې د خپل خاوند امر او مشوره په دنیوي او کورنیو چارو کې بې له دلیله ومني. هو، په هر هغه شي کې چې د الله جل جلاله نافرماني وي، په هغه شي کې نه د میړه نه د بل چا خبره اعتبار لري او نه د منلو وړ ده. خو په دنیوي او کورنیو چارو کې باید د خاوند خبره بې له بحث او گفتگوی څخه ومنل سي. او دغه د خاوند ورایې ته تسلیمېدل د دې سبب ګرځي چې ډېر ځله دې خاوند ستا و نظر او رایې ته اعتبار ورکړي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې د خپل خاوند د هرې لویې او کوچنۍ خبرې په مقابل کې د دې رایه او نظر مخالف وي، او د خاوند د هرې فیصلې په مقابل کې داسې بې اساسه او بې بنیاده دلایل وایي چې هغه دلایل دا د خپله ځانه څخه جوړوي او د دې په فکر صحیح او پر ځای دي، خو د خپل میړه و رایې او نظر ته هیڅکله نه تسلیمیږي. دغه کار په کورني ژوند کې مخالفتونه او مشکلات په وجود راوړي، او ډېر ځله هغه د میړه او ماینې محبت په نفرت سره بدلوي. د کورنۍ خوږ او آرام ژوند تریخ او په جنجالو ډک کوي. بیا نو دغه ښځه یوازې خپلو اقرباو ته نه بلکې هر چاته دا شکایتونه کوي چې زما خاوند سخت طبیعته دی، زما غوښتنې نه راپوره کوي، زما سره بې نیازي او بې پروایي کوي. حال دا چې دې د خپل خاوند هیڅ نظر او هیڅ خبره نه ده منلې. په هره لویه او کوچنۍ خبره کې دا د خپل خاوند سره مخالفه وي. که د خاوند له طرفه په یوه شي سره قانع کیږي یا یې خاوند په یوه شي سره قانع کوي، هغه هم باید په زور سره وي. نو ځکه هغې پوه او هوښیارې مور خپلې لور ته وویل د خپل خاوند سره په اطاعت، فرمانبرداري او خبره اورېدلو سره ژوند کوه. خوندو، یوازې دا نه چې په دغه مخالفتو سره د میړه او ماینې په منځ کې نفرت او لرېوالی پیدا کیږي، بلکې د دغه نفرت اثر د ټولې کورنۍ پر غړو او افرادو هم لویږي، او د دوی اولادونه هم بدطبیعته او جنجالي جوړ سي. د اولادو په ژوند کې یې عقدې پیدا سي. دریم، مور و خپلې لور ته وویل د خپل خاوند د لیدلو او بویولو د ځایو ډېره خاصه پاملرنه کوه. یعنې ستا بدن او لباس، خونه او بستر چې د ده د لیدلو او بویولو ناستې ولاړې ځایونه دي، د هغو و پاکولو او خوشبویه کولو ته ډېره متوجه اوسه. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې ښه لباس او د بدن نظافت یې فقط د ودو، مناسباتو او د نورو خلقو د کورو دپاره وي، خو په خپل کور کې په خیرن او لغوړن لباس یا د اشپزخانې د پیازو او اوږې په بویانو ککړ لباس کې ژوند تېروي.
د کور او خونې سامان یې غیر مرتب او سره پاشلی وي. څلرم، مور و لور ته وویل ویښه او هوښیاره اوسه چې د خاوند سترګې دې پر تا په بد او خیرن حال کې ونه لګېږي او ستا څخه بې له ښه بویه بل بوی پر ونه لګېږي. د دغو خبرو څخه د بدن او لباس، نظافت او پاکوالی د شرع په چوکاټ کې مقصد دی. لکه څرنګه چې ښځه د خونې او کور د پاکولو مسؤله ده، خو تر هغه د مخه باید خپل ځان او لباس پاک او خوشبویه وساتي. پنځم، مور و لور ته وویل د ده د ډوډۍ خوړلو وخت وپېژنه، ځکه د لوږې حرارت اور بلونکی دی. نن ورځ ځینې کسان د لوږې په حالت کې خپل کور ته د دې دپاره ژر او په تلوار ورهي وي چې یو څه وخوري، خو متاسفانه کور ته چې ورسي ښځه یې بیده یا د همسایګانو په کورو کې ورکه وي، یا د فلم او تلویزیون ولیدلو ته ناسته وي، د خوړو پخول یې په یاد هم نه وي. که بیا میړه څه وویل یا یې د کورني ژوند څخه شکایت وکړي، هلته نو بیا د دې وګیلو او تانو لغازو او شکایتو ته غوږ ونیسه. اوس نو ته ووایه و دغسې کور ته خوشحالي راتلای سي؟ شپږم، مور و لور ته وویل د ده د خوب په وخت کې آرامه اوسه، یعنی کړپی دربی او غالمغال مه جوړوه، ځکه د خوب خرابوالی قهر راوستونکی دی. د ځینو ښځو د کور جارو کول یا نور کورني هغه کارونه چې د ژوږ او کړپي څخه خالي نه وي، هغه وخت ور په یاد سي چې خاوند یې بیده سي، یا خو د ټیپ او تلویزیون په آواز یا د کوچنیانو په ژړولو سره د خپل خاوند خوب ور خرابوي. اووم، مور و لور ته وویل که د خاوند فکري او غمجن و، باید د ده په حضور کې خوښي او خوشحالي ښکاره نه کړې، ځکه دغه کار د ده په حق کې کوتاهي ده. داسې نه لکه ځینې ښځې چې خاوند یې د ده باندې څخه فکري او خواشینی راسي، د دې پر ځای چې ښځه یې غم شریکي ورسره ښکاره کړي او هغه د باندني مشکلات پر سپک کړي، دا د خپلو غوښتنو نور دربونه هم پر واچوي. وایي زه دې ولې د فلاني واده ته نه بوتلم، هغه فلانی شی چې ما غوښتی ولې دې رانه وړي، او داسې نور. اتم، مور و لور ته وویل که د خاوند خوښ او خوشحاله و، باید د ده په حضور کې غم او پریشانی ښکاره نه کړي، ځکه دغه کار د ده د فکر خرابونکی دی. یعنی نن د خاوند خوښ او خوشحاله کور ته راغلی، غواړي چې مجلس او خبرې وکړي، خو ته فکري او غمجنه ناسته یې، د ده د خبرو جواب د سر په ښورولو سره ورکوې، یا دا چې خاوند یې د کور د سامانو څخه په خوشحالي سره یو شی کور ته راوړي، یا یې راوړي، یا یې ستا دپاره یوه هدیه راوړې وي، خو ته هغه شي ته په سپکه ګورې او عیبونه پر وایې. دغه کار یوازې دا نه چې ستا د خاوند زړه ورماتوي او خاوند یې د هغه شي پر راوړلو پښیمانه وي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم زړه نه غواړي چې کور ته شی راوړي. نو ته باید د دغه عیب ویلو پر ځای که څه هم هغه شی ستا خوښ نه وي، د هغه شي صفت وکړې او ځان خوشحاله ښکاره کړې چې دغه کار د نورو شیانو د راوړلو او ژوند خوشحاله کولو سبب ګرځي. نهم، مور و لور ته وویل تر هر چا د ده عزت ډېر کوه، نو ته به هم تر هر چا پر ګرانه یې. دا معلومه خبره ده، څونه چې چاته په درنه سترګه ګورې، په هغه اندازه د هغه په زړه کې ځای نیسې. نو که کومه ښځه خپل میړه په خبرو او ګزاره کې سپک استعمالوي، دغې ښځې خپل ځان سپک کړي او د دې خاوند به د دې غوښتنې هیڅکله ورپوره نه کړي. که چیرې بیا دغه سپک استعمالول د اولادو او مژندو یا نورو دوستانو په حضور کې وه، نو هغې ښځې خپل عزت او کرامت برباد کړل او ځان یې سپک کړي، چې په نتیجه کې د ښځې او خاوند ژوند تریخ او دواړه بې عزته او سپک سول. لسم، مور و لور ته وویل پوه سه چې د خپلې خوښۍ و ژوند ته تر هغو نسې رسېدلی تر څو چې د خپل خاوند رضا او غوښتنه که ستا خوښه وي که ناخوښه تر خپلې رضا او غوښتنې د مخه نه کړې. واقعا هم ښځه په خپل ژوند کې تر هغو نسي خوشبخته کېدلی تر څو چې د خپل خاوند حلالې غوښتنې ورپوره نه کړي.
خپل خاوند په خپلو خبرو او اخلاقو راضي نه کړي، ځکه دا ممکنه نه ده چې ښځه یې غواړي هغه دې ورکول سي، خو چې خاوند او د هغه طبیعت یې غواړي په هغه کې دې بېپروایي کېږي. خوندو، یوازې دا نه چې میرمن او خاوند د ژوند دوه ملګري دي، بلکې دوی د یوې کورنۍ بنسټ ایښوونکي او تربیه کوونکي هم دي. نو د ملګرو او کورنۍ د تنظیمولو او خوشحاله کولو دپاره خامخا و یوه مشر ته ضرورت شته، او دغه مشر باید هغه څوک وي چې یوازې د عمر او تجربې په اساس نه، بلکې الله جل جلاله هم و هغه ته د مشرتوب حق ورکړی وي. او دغه حق د نارینه دپاره په ډیرو دلایلو سره ثابت دی چې د هغو دلایلو بیانول زموږ بحث ډیر اوږدوي. خو فقط دونه وایم که دغه مشر خوشحاله وساتل سو، ټوله کورنۍ به ورسره خوشحاله وي. او د دغه مشر خوشحالول د کور د میرمنې پر غاړه دي. نو میرمن باید همیشه په خپلو اخلاقو او تصرفاتو، په خپلو خبرو دغه کوشش وکړي چې د خپل ژوند ملګری او هغه کورنۍ چې دا یې مور ده خوشحاله وساتي. خوندو، دغه د اعرابي ښځې څو نصیحتونه مې ستاسې د ژوند د ښه کولو او خوشحاله کولو دپاره بیان کړل. هیله ده چې عمل په وکړئ او ماته دعا وکړئ.